سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ او یو ښه وخت به مو پیل کړی وي. دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته ما ویلي وو په خپل ټلګرام چینل باندې مې یو پوسټ کړی وو چې غواړم تاسو ته دغسې یو لاره وښیم چې تاسې وکولی شئ د ورځې د 8 څخه تر 10 ساعته کار کولو په بدل کې 30 نه تر 40 ډالرو پورې یا هم دې نه کم زیات ډالر جوړ کړئ د ورځې. دغه البته دغه ځوانانو لپاره مې دغه لاره انتخاب کړې وه. کومو ځوانانو ما ته دا میسیجونه کول چې موږ د ټریډینګ په برخه کې پوره پوهه لرو مګر کوم پیسې نه لرو چې موږ پرې خپل ټریډ ترسره کړو. نو دوستانو یو خبره درته کومه چې دغه کار درته ښایم دا به په ډېر منظم شکل سره نه ستړېدونکي شکل سره تاسې کوئ. زړه به نه ورته تنګوئ. که چېرته مو زړه تنګ کړو نو یقین وکړئ تاسې 30-40 ډالر خو لرې خبره ده، 1 ډالر هم نه شئ ګټلی. کوشش وکړئ د ورځې د 8 څخه تر 10 ساعتو پورې کار پکې وکړئ او تاسو کولی شئ ښه عاید ترې ولرئ. اول خو دوستانو ډېره زه بښنه غواړم ځکه ډېر رانه وځنډېدو چون چې د ما دغسې خوښه نه وه چې دومره وځنډېږي، خو دوستانو د بعضې مشکلاتو په اساس چې ډېر رانه وځنډېدو، مشکلات پیدا شوي وو چې همدا نن کابل ته راستون شومه. نو ننګرهار کې ومه چې نو بعضې دوستان خفه شوي نه اوسي، نو په دې خاطر باندې ما ته لږ څه ستونزه وه چې د ما یو بل موبایل و هغه هم ورک شوی و. نو چې د ما ټوله هر څه و په همغې کې پاتې شوي وو. نو نن مې هغه اپل آی ډي مې خلاص کړو، نو دغه هر څه مې د بل موبایل ته راواړول. ښه نو دوستانو راځو د خپل هغه په طرف باندې چې تاسو ته وښیم په دغه کې چې څنګه پکې اکاونټ جوړ کړو او څنګه دوستانو په دې کې کار وکړو، څنګه ترې عاید ولرو. اول خو دوستانو دا چې تاسې به زړه نه تنګوئ، دې کې بار دا خبره درته کوم چې تاسې به دغه کار کوئ. یو څو ویب سایټ دي، یو څو ایپس دي دوستان چې نور هم درته ښیم. خو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته هم دا یو دانه ښیم، انشاءالله چې نور به په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته زه تشریح کوم. که چېرته دې تاسو ته مثبته نتیجه درکړه نو راتلونکي نور به انشاءالله زه تاسو ته معرفي کوم. اول دوستانو راځو د دغې ایپ د اکاونټ جوړولو او د نور پروسس په لور. ښه نو دوستانو راځو. دلته دوستانو کته لیکل شوي رجسټر، په دغې باندې چې تاسې کله کلیک واخیستلو د اکاونټ جوړولو لپاره به دوستان په دغې باندې کلیک واخلئ. نو کله مو چې دلته په دې رجسټر باندې کلیک واخیستو دوستانو، هغه نه وروسته دوستانو تاسې ته به دغسې یو صفحه راخلاصه شي. لږ صبر کوو چې تر څو دغه لوډ شي راخلاص شي. ښه نو دوستانو دغه صفحه راخلاصه شوه. دوستانو دلته به تاسو پکې اکاونټ جیمیل ما اچوئ. دلته یې کته د جیمیل سره ساین اپ کړئ. کته جیمیل سره مو ګوګل سره مو چې کله ساین اپ کړو دوستانو دغه یو کیپچا درته راځي، دا به حل کړئ. دلته یې لیکلي چې ایکس او ان آر دغه لیکلي دوستانو، اول به دا ورته حل کړو. دغه به حل کړو دوستانو. ښه نو دوستانو دغه کیپچا مو چې کله حل کړله، دلته دوستانو دغسې یو صفحه تاسو ته راځي. دوستانو تاسو به فاست دا آی ایم ا ورکر به ورته انتخابوئ. دا پاس یې لیکلی نیکسټ، دا پاس اپشن به د نیکسټ وهئ، نه د کته به وهئ ځکه کته کسټمر دی او پاس ورکر ځکه مونږ پکې کار کوو نه کسټمر. دا ښه نو دوستانو دغه دی زموږ اکاونټ جوړ شو. اوس دوستانو پکې کار څنګه کېږي رابشم دوستانو. اول به درته دا وښیم چې څنګه د دغې نه مونږ کولی شو ویډرا وکړو، څه شي ته یې ویډرا کېږي د پیسو. نو اول به دوستانو په دغې باندې تاسې پوهې کړم او دا به درته وښیم. هغه نه وروسته به راشو چې څنګه په دې کې کار کېږي، څنګه پکې پیسې ګټی شو. دوستانو پس په دې 3 لاینز باندې به کلیک واخلئ. کله به چې دلته کلیک واخیستو دوستانو، اول خو دوستانو دا چې که دلته درته ورکر دا درته ښکاري، که چېرته دوستانو تاسې دغه ورکر نه یي نو تاسې په دغې باندې کلیک واخلئ او دغه کسټمر یا ډیولپر یې تاسې ورکر ته تبدیل کړئ. کله مو دوستانو چې ورکر ته تبدیل کړو، هغه نه وروسته به دوستانو تاسې په دې پی آوټ باندې کلیک واخلئ. کله مو دوستانو چې کلیک واخیستو لږ به لاندې راشئ، ته به دوستانو په دې چینج والټ باندې کلیک واخلئ. کله مو دوستانو چې په دې چینج والټ باندې کلیک واخیستلو دوستانو لاندې به راشئ. دلته به دوستانو د اخري او یو ایس ډي ټي بي پي شل دغه به درته ښکاري. دغه تر ټولو ارزان ترین او کم فیس اخلي او تر ټولو منیمم ویډرا کومه ویډرا چې د 2 ډالر ده. تاسو کله 2 ډالر په اکاونټ کې پوره شول تاسو ویډرا کوئ چې هغه هم باینانس ته او هر صرفي بایبټي هرې صرافۍ ته تاسې د دغې نه ویډرا کوئ. دوستانو اوس به دغه مونږ څنګه ورسره کنیکټ کوو، دغه ادرس به د کوم ځای نه رااخلو. د دې لپاره به دوستانو تاسې خپل یو صرافي خلاصه کړئ، هغه که بایبټي، باینانس یا کوم بلی. نو را به چې دوستانو باینانس به زه راخلاص کړم. هلته په دې اډ فنډس باندې د ژیړ اپشن باندې به کلیک واخلم. هلته په دې سر کې آنچین ډپازټ په دې باندې به کلیک واخلم. دلته به دوستانو یو ایس ډي ټي انتخاب کړم او دلته دوستانو دا سر کې به تاسو ته دغه کوم ادرس ښکاري بي اس سی دغه به درته ښکاري یا بي پي شل، نو دغه به دوستانو تاسې انتخاب کړئ. کوشش کوئ بل انتخاب نه کړئ. او دلته به دوستانو دغه ادرس تاسې کاپي کړئ. کله مو چې کاپي کړو بیرته به دوستانو تاسې راشئ همغې ویب سایټ ته. کله دوستان چې ویب سایټ ته راغلی اول به په همدې یو ایس ډي ټي بي پي شل باندې کلیک واخلئ. کته به په دې خانه کې ورته دغه ادرس پیسټ کړئ او سیو به یې کړئ. دا مو دوستان کله چې سیو کړو بس د تاسې دغه هغه کمپلیټ شو، تاسې اکاونټ دی تاسې باینانس سره وصل شولو. نو دلته راځو دوستان دغه نه تاسو څنګه کولی شئ ویډرا وکړئ. بیا اول خو دوستانو دا چې کله تاسې راشئ نو د دغې نه ویډرا 2 ډالر کې تاسې منیمم پی آوټ 2 ډالر دی. هلته دوستانو کله چې تاسې په ریکویسټ پی آوټ باندې کلیک واخلئ او د تاسې اکاونټ کې 2 ډالر تاسو ویډرا اتومات کیږي خپل باینانس اکاونټ ته. او که
دوستانو تاسې بایننس د دغه اکاونټ سره وصل دی او راځو دوستانو اوس د کار په طرف چې د کار څنګه کېږي. دوستانو کار خو په همدغه ویب سایټ کې هم کېږي چې هلته تاسو ښکاري سټارټ اپشن یې لیکلی، خو دلته راځم تاسو ته یو لنډه او اسانه طریقه ښیم. دلته دوستانو دغه د ټیلیګرام بوټ هم لري چې په ټیلیګرام کې هم دوی خپل فعالیت کوي او هلته هم تاسو پکې کار کولی شئ. چون ټیلیګرام کې د دوی بوټ بعضې وخت لږ څه ناڅه مشکلات لري، ګلیچ کېږي او همدغسې کله کله تخنیکي مشکلات لري. نو دوستانو د ټیلیګرام بوټ لپاره به دلته کلیک واخلئ، په دې کیپچا باندې کیپچا باندې به کلیک واخلئ، تاسې ټیلیګرام به راخلاص شي او دلته دوستانو دغه بوټ دی، دلته په دې سټارټ اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې سټارټ اپشن باندې کلیک واخلو دلته په دې سټارټ ورک باندې کلیک واخلئ. کله مو دوستانو سټارټ ورک باندې کلیک واخیستلو دلته به انتظار کوو تر څو کیپچا راشي. لکه څرنګه دوستانو مخکې مې هم وویل زیاتره وخت مشکل لري، انټرنیټي یا تخنیکي مشکلات لري، دلته کیپچا نه راځي. نو دوستانو دغې نه به تېر شو. ښه دوستانو راځو مین موضوع ته چې دلته تاسې کولی شئ اپلیکیشن هم د دغه ډاونلوډ کړئ. خو یاده مې دوستانو مخکې مې یادونه وکړه چې دغه اپلیکیشن فقط د دې لپاره دی چې تاسو پکې کار وکړئ، نور هر څه پروفایل جوړونه هر څه په ویب سایټ کې کېږي. دوستانو دلته به دغه 4 MB دی که څو MB دی فکر کومه، نو دغلته به تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، تاسو به دغه ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړئ دوستانو دا به اوپن کړئ. نو کله مو دوستانو چې دغه اپلیکیشن اوپن کړلو دلته دوستانو تاسې نه یو سایلنټ کی غواړي چې دلته دوستانو دلته کله تاسې د اپلیکیشن ته ننوځئ په اول سر کې سایلنټ کی غواړم، دلته دوستانو دغه سایلنټ کی دا کاپي به کوئ، کاپي باندې کلیک واخلئ، کاپي به شي. بیرته به راشئ دوستانو دلته به هغه ورته واچوئ په ادرس کې او بیا به یې سیو کړئ، نو هغه به تاسو سره دلته جوړ شي اکاونټ. نو دوستانو تاسو اکاونټ به ورسره وصل شي. دلته به دوستانو تاسو په دې سټارټ باندې کلیک واخلئ او دلته دوستانو څنګه کار پکې کېږي زه به دلته درته ښیم، ځکه کار یې ډېر زیات اسانه او ساده دی. دوستانو دلته فکر کوم زما انټرنیټ لږ څه مشکل لري ځکه کار نه کوي، نو لږ منتظر کېږو دوستانو تر څو دغه تاسو ته زه وښیم. ویډیو به لږه سکیپ کړم تر څو دغه کار وکړي، هغه نه وروسته به یې بیا زه تاسو ته وښیم. ښه دوستانو دغه دی راغلو. دلته دوستانو د پاس لیکنه درته ښکاري په دې خړه پرده کې، دغه به تاسې کته ولیکئ. دوستانو کوشش کوئ دغه سمه لیکئ او غلطوئ مه چې هلته تاسې ته فورا نمرې او پر پیسې درکوي. ښه نو دوستانو دلته پاس به تاسو ته زما د پیسو اماونټ ښکاري چې ده خو بعضې باندې کمې پیسې درکوي، بعضې کیپچاګانې راځي چې زیاتې پیسې هم درکوي. دوستانو دغه کار دی ډېر زیات ساده دی، همدا کیپچاګانې لیکئ او بس سیف کوئ او حل کوئ. البته زما انټرنیټ کې مشکل دی، کله چې د انټرنیټ صحیح وي نو کولی شئ ډېر زر ته دا ترسره کړئ. دوستانو دغه یو بل ډول کیپچا ده چې دلته درته لاندې BANSV دغه لیکلي چې پاسې په دغه انځور کې راته سلیکټ کړئ. یو دقیقه وخت درکړی B به سلیکټ کړو، بیا به A سلیکټ کړو او ورپسې به N سلیکټ کړو، بیا به S سلیکټ کړو او بیا ورپسې V. ښه نو دوستانو دغه کیپچا مو مکمله شوله چې ما اماونټ درته ښکاري پاس چې په دغه کیپچا باندې څومره پیسې راکړم. دوستانو خپله فکر وکړئ چې تاسې انټرنیټ هم ښیي او یو خبره دا دوستانو چې دغه هېڅ انټرنیټ نه مصرفوي، نو د انټرنیټ مصرف نه به هم بېغمه وئ او کولی شئ په 8 نه تر 10 ساعتو پورې په دې کې ښه صحیح کار وکړئ. نو دوستانو دلته زما انټرنیټ لږ څه ناڅه مشکل لري، نه پوهېږم چې ولې. خو دوستانو یو بله مهمه خبره هم درته دا کوم چې بیا به وایي چې ما پکې کار وکړو مګر ما ته اماونټ جمع نه شو یا اماونټ را نه کړو. کله دوستانو چې تاسو پکې کار وکړئ او هلته هر څومره پیسې تاسو پکې جمع کوئ نو هلته دوستانو هغه زر به د دغه ویب سایټ نه نه وځئ یا به دا ویب سایټ نه بندوئ. نو دغه مې یو بله کیپچا هم حل کړله، یو 2 دانې نور حل کوم دوستانو، نور به بس وي تر څو تاسو ته وښیم پوره معلومات درکړم چې څنګه پکې کولی شو کیپچاګانې حل کړو او پیسې څنګه لاسته راوړو. نو دوستانو نور به بس وي. دوستانو هغه کونج کې سور بټن تاسو ته ښکاري، سور اپشن درته ښکاري، کله چې تاسې کار بس کوئ په هغې باندې به کلیک کوئ، کله چې شین شي تاسې کار بس شو. دوستانو په همدې څپه کې به تاسې تر 3 نه تر 5 دقیقو پورې صبر وکړئ تر څو تاسې اماونټ جمع شي. او دلته دوستانو کله چې تاسو د دغې اپ نه وتئ دلته په دغې اپشن باندې کلیک واخلئ او یس به یې کړئ تر څو تاسو پیسې خپل ویب سایټ ته لاړې شي. دا دی دوستانو پیسې لاړې او دلته به په دغې ځای کې تاسې تر 3 نه تر 5 دقیقو پورې صبر وکړئ تر څو تاسې پیسې ویریفای شي. دوستانو هغه نه وروسته به راشئ خپل اپ ته، دغه دي دوستانو ما ته پیسې جمع شوي دي. نو کولی شئ دوستانو په دغې طریقه باندې تاسې کار وکړئ، چون په ویب سایټ کې هم کولی شئ کار پکې وکړئ، سټارټ ورک باندې کلیک واخلئ، دلته هم پکې کار کېږي. خو دلته پکې زیات وخت تخنیکي مشکلات راځي، نو تر ټولو غوره اپلیکیشن دی چې تاسې پکې ډېر اسانۍ سره کار کولی شئ. همدارنګه د انټرنیټ مصرف هم بیخي کم دی. دوستانو نور کوم پوښتنه یې په ټیلیګرام کې کولی شئ. نور د الله په امان، ښه وخت ولرئ.